सीरत नबी और सलत्या पढ़ का दास्तान नबी अलैहि सलाम सीरत ها सर त मेरा रसूल ले बाकायदा प्रोग्राम خپروت کې سره हाँ او पता तो वो सो है سره دا راته ووایه چې مثال شاعري څونه وخت نه کې शायरी से तकरीबन बैम जुमात के माँ सबब के पसंद 51 52 के माँ 1951 हाँ او لیکل کې دا وخت نه لیکل کوم ها. بیا مې هغه کتاب د ناصر کې ډک کړی و هغه بیا ماستر ووالم ها هغه کتاب یې زمانه وشلو ها ها هغه بیا وګورده وبوته ما ورته وایم تا خو هغه وبوته وغورده خو زما مرغو خو وبوته نشو وغورځولی ها هر څه پراته وو هر څه پراته وو مې په مرغو کې پر هر څه پراته دي مې ها دویم جمعات کیسه ده دویم جمعات کې سر 51 کې ما سبق وی ها ها ګیره مې راغلی وه ښه مزېداره ها ها بیا چې پنځم هم پاس کو نو ګړی کې داخل شو په شپږم کې ها ها دا شهباز ګړه کې ټیک شو ټیک شو شهباز ګړه کې سبق وي بیا پیاده بچویا شو هغه وخت کې لارې مارې داسې نه وي ها دا استاد دا ته یو کتاب دی تا سره دا خو زه ګرځوم ځان سره په کار راځي که نه بس ما سره ما راته څه ووي یوه چار بیته مې جوړه کړې ده وش پاڼې ویش پاڼې یوه چاربیته د نور نه مې د نبي علیه السلام اخیستې ده په آدم علیه السلام ختمه کړې ده که تا هغه واورېده هغه چې یو عالم واوري که نه د هغه وجود به بونې بونې کېږي ټول حال دی پکې د آدم علیه السلام د جنت نه ښکته راتلو او په دا دنیا څنګه جوړه شوې ده دا غرونه څنګه جوړ شوي دي دا سمندر څنګه جوړ شوی دی دا ټول واقعات هغې کې ما راوستې څه راته ووایه که نه ملګرو ته څه ووایه ووایم ورته خامخا به ورته ووایم ښه د رحمان بابا په مشاعره کې ما په 129 شاعرانو کې نمبر وړی دی په طرخه باندې مې په دوو طرخو هغه ما څلور کلامو په یو طرخه او په بله طرخه یو طرخه دا وه چې رحمان بابا وایي چې د خدای د دره پرېکړه ګدا تمه ما په خپل شعر دبره کړی دی مې دې دې نه کړي په دنیا کې د چا تمه چې د خدای د دره پرېکړه ګدا تمه او بل شعر یې دا راغلی و په خط کې چې رحمان بابا وایي لکه غشې څه فساد لره سم نه یم ما په خپله کړه دبره کړې ده مې ګناهونه رانه کېږي څه ګرم نه یم لکه غشې څه فساد لره سم نه یم په 129 شاعرانو کې دې ما د خدای نمبر را کړی دی دا یو ترخوي صاحب اواز به کوله پنځو ژبو مالک و عربي او فارسي او انګریزي او پښتو کې شاعر و ما ته یې ویل چشتي صاحب یو دوه نظمونه ماته ووایه بیا مې ورته نظمونه وویل مالدار زموږ وطن دی هر ډاکو پکې مالدار شي خو چې یو ډاکو کې لړ شي نو بل ورته تیار شي یو دا نظم و یو دا نظم دغه راته پوره ووایه دا خو ډېر اوږد دی نو تا ته یو څو بیان یې مړه وکړم ډېر اوږد دی وی ما د سترګو کې مور لیدلی نه دی سترګو والې مې لا جوړه لیدلی نه دی چې سترګو څوک ایستلي نه رغېږي دا شکل لړګې مې سوړ لیدلی نه دی عاشقان خلک اکثر لیوني کېږي عاشق چلې ما به ګول لیدلی نه دی روبایي زما چې شلال باچا ګوره روبایه زما چې شلال باچا ګوره په شړغوش کې ما کول لیدلی نه دی په دنیا کې وختل د انسان مخوره امانت د چا بلکل په جان مخوره امانت کې د چا مه کوه خیانت د ګونګټ په شان ګنګي په ډېران مخوره د ګونګټ په شان ګنګې کې لګیا نه شي د ګونګټ په شان ګنګې کې لګیا نه شي لکه پیش غوندې مردار منګکان مخوره هرې خبرې سره خوله کې دې قسم وي قسمونه دې ابد به زمان مخوره قسمه قسم خوراکونه په ځان مخوره دا مې وره جنوبې مټیان مخوره که بدن کې دې د کې سلامت را ده ځان خبر که چې ګورې دا للوګان مخوره بدن کې به شوګر دله پیدا کړي ځان هوښیار که پیپر مچینګمان مخوره ماشومان د ملایانو نه ساتی به وړو باندې د خراب اسکریمان مخوره زما چې شیرو بیانې حقیقت دي کو ټوخي در باندې راغې وړیګان مخوره ځوانه ماداره ودرګې د بلا شیدار به دې دننه زړګي خپله دا زړګي به دې په خپله شیدار چې به مړاوي حکومت لکه د ګل لکه ګل چې مړاوي کي مړاوي شي جوړېږي
ته به هم داسې جوړېږي ورتلو نه به هم دا حکومت به دې په دې ځمکه باندې کړي دی او داسې مو وایه دنیا کې یو فصل داسې به نه په دنیا کې یو فصل دا زما چې شي اشعار په داسې رنګ دي ښه په ودن مې راوستې وړه پولو باغچه کې د ګل سره باغچه کې د ګل سره کلی خاندي لیلا ناسته له بله په بلی خاندي په اسمان کې چې وړه د تورې راشي د باران سره دی په دی ګلی خاندي ټیپر جاړي په جړا جړی ځان مړ کړ ورسره خوا کې ولاړه د مولې خاندي او چې پیاده د کور ته راوستله ناوې په دې ناوې بیا په دې ناوې پورې بیا غډولې خاندي غنم جاړي چې زه ولې نه غټېږم په ټانټه کې ور پورې هر چلی خاندي او د سر درد په ډسپلونو کلار نه شو تا پورې به د ډسپلون دا ګولې خان زما چې شلال به جدا شان بنده کړي د غم زړه په خامخا په خوشحالی خاندي